که د علي وزیر یو وخته ته توان ورسیږي د وزیرستان څخه به یو پوځي ژوندی لاړ نه شي. د غبرګولي له سما وروسته له هغې چې په خپله رسنیو کې داسې ګنګوسې وړاندې شوي چې د پاکستان پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی علي وزیر سخت وهلی او ټکولی دی چې دا وخت صحیح حالات هم د ډاډ وړ نه دی. محسن داوړ د خلکو ته یو غوندې ډاډ ورکړی چې که د علي وزیر یو وخته هم ورژېږي نو هېڅ یو پاکستانی پوځي به د وزیرستان څخه ژوندی لاړ نه شي. د همدا ډول وایي چې موږ حاضر یو چې د نړۍ په هر عدالت یې چې د پاکستان پوځ راسره وایي اراده شي که پړې کړم د اتهام سزا دې راکړي او که داسې نه وي له ده سره به هم حساب کوو. محسن داوړ د پاکستان پوځ ته وایي چې علي وزیر به درڅخه د اتفاق په زور خلاصوو. د غورځنګ د وخت په پېښور کې خپل پرلط شروع کړی دی. دغه پرلط یو غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي ثنا اعجاز ویلي دي تر هغې به دا پرلط روان وي تر څو چې زموږ غوښتنې ونه منل شي. ثنا اعجاز دغه پرلط د ختمېدو لپاره دوه شرایط یاد کړي دي چې لومړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوو کسانو خلاصي او د علي وزیر سره لیدنه ده. دویم شمال وزیرستان کې به ګرځېدو بندیز ختمېدل او ژوبل شوو کسانو سره مرستې کول وي. ګرانو ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تاسو به نوي او تازه خبرونه وړاندې کوو.